پاکستانیو ځواکونو هندي الوتکه ویشتلې او غورځولې ده. دغه څه ډول الوتکه وه او په کوم ځای کې ویشتل شوې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. هندي چارواکي وایي چې د جموں کشمیر په پهلګام سیمه کې له ترهګریز برید وروسته نږدې 500 سیلیزې سیمې د احتیاطي تدابیرو په لړ کې تړل شوي دي. په سویلي کشمیر کې څو مشهور مغولي بڼونه هم کولف شوي دي او د وګړو ورتګ بند شوی دی. د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سیل لپاره بندې شوې سیمې ډېرې په لرو پرتو سیمو کې دي او دا هغه ځایونه دي چې په تېرو 10 کلونو کې د هندوستان ټایمز د راپور له مخې چارواکي وایي چې دا اقدام د سیلانیانو د امنیت د خوندیتوب لپاره شوی او ښایي نور ځایونه هم ډېر ژر وتړل شي. د کشمیر وروستي برید د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي دي او داسې اټکل کېږي چې ښایي هند په پاکستان کې د ورانکارو ډلو خلاف اپریشن وکړي. بلخوا د پاکستان پوځ د هند د یوې بې پیلوټې الوتکې له راغورځولو خبر ورکړی دی. پاکستانیو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په بمبر سیمه کې یې د هند یوه څارګره بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. د پاکستان امنیتي سرچینو په وینا دا هندي ګوپتر ډرون د څارنې فعالیتونو لپاره د پاکستان فضا ته ننوتې وه او د پاکستانیو ځواکونو لخوا په نښه او له منځه وړل شوې ده. د راپورونو له مخې دغه بې پیلوټه الوتکه چې د کشف عملیات یې ترسرول راغورځول شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.